السلام علیکم قدرمنو دوستانو، تاسو سره یو تازه او دردونکې خبر شریکوم چې د شاهد خان افریدي ماشومه لور ډیره زیاته بیماره ده او هغه اوس په هسپتال کې اډمیټ یعنی داخله کړې شوې ده چې په دې وجه باندې کرکټر شاهد خان افریدي هم ټول مصروفیات پرېښي دي او د خپل لور د علاج لپاره د خپل کورنۍ اړخ ته مخه کړې ده. تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ چې شاهد افریدي ټویټ هم کړی دی او ویلي دي چې زه ډیره ضروري ایمرجنسي لرم او باید کور ته لاړ شم، خو ډیر ژر به LPL یا لینکا پریمیر لیگ ته را واپس شم. ښې چارې دوستانو، دې سره لینکا پریمیر لیگ هم د دې خبرې تایید کړی دی او ویلي دي چې آیا تاسو د شاهد افریدي وطن ته د بیرته تګ په حقیقت خبر یې؟ د هغه لور بیماره ده او په هسپتال کې داخله ده او موږ د هغې د روغ صحت لپاره دعاګانې کوو. په سوشل میډیا باندې هم ډیرو خلکو د شاهد خان افریدي سره غمرازي ښکاره کړې ده او د هغه د لور لپاره دعاګانې غوښتې دي. دوستانو، واقعا چې د اولاد غم ډیر سخت وي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلی وي چې شاهد افریدي په هسپتال کې خپلې بیمارې لور د سټریچر خوا سره ولاړ دی چې ډیر دردونکی حالت دی. موږ ټول په جمع دعا کوو چې الله تعالی دې د شاهد خان افریدي لور له روغ صحت ورکړي او پاک رب دې پرې هیڅ هم نه کوي، ځکه چې د اولاد غم ډیر سخت وي. د کرکټ په دنیا کې ډیر خلک د شاهد افریدي سره اختلاف هم لري، خو راځئ د اختلاف شاته وغورځو او د یو مسلمان په حیثیت ورته د روغ صحت دعاګانې وکړو او د خپل چینل خان کلیک د مینوالو نه هم غوښتنه کوم چې ضرور ورته دعاګانې وکړئ چې الله پاک یې لور له روغ صحت ورکړي، ځکه چې موږ تاسو مسلمانان یو او یو مسلمان د بل مسلمان په درد باندې خامخا خفه کیږي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. ښه وختونه ولرئ. د خدای په امان.